امرالله صالح په طالبانو دا ځل عجیب تور پورې کړی. وایي د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح دا ځل په طالبانو داسې تور پورې کړی دی چې ډېر خلک یې نه مني. امرالله صالح ویلي دی چې طالبانو تازه دا ځل د هزارهګانو پر ضد یوه اداره جوړه کړې ده. دا اداره به ګڼ کارکوونکي لري او موخه به یې د هزارهګانو ځپل وي. صالح دا خبرې وروسته تر هغه کړي چې 2 ورځې وړاندې طالبانو په قندهار کې یوه ستره غونډه جوړه کړې وه چې ملا هیبت الله یې مشري کوله، چې په دې غونډه کې په دې هم توافق شوی و چې له 6م ټولګي پورته به نجونو ته د مکتب ویلو اجازه ورنه کړي. صالح همداراز زیاته کړې چې طالبان د وطن په خیر نه دي، دوی غواړي د پاکستان غوښتنې په افغانستان کې پوره کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د امرالله صالح دا څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په دې اړوند خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.